د مورنیو ژبو نړیواله ورځ. دا ورځ ولې لمانځل کیږي؟ له څه وخته راپیل سوې ده؟ هدف یې څه دی؟ دا او نورې پوښتنې مو په دې لنډه ویډیو کې جوابوو. ویانده صدیقه ملکزی. نن د فبروري 21مه د مورنیو ژبو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په لومړي ځل د 1999 کال د نومبر په 18 نیټه د یونسکو له لورې اعلان سوه او په 2002 کال کې د ملګرو ملتونو له لورې په رسمیت وپیژندل سوه. د دې ورځې د نمانځنې هدف دا دی چې په ټوله نړۍ کې د خلکو له لورې ویل کېدونکې ژبې خوندي سي. خو دا ورځ په لومړي ځل څنګه ولمانځل سوه؟ په 1940 زیږدیز کال کې چې هند وویشل سو او پاکستان رامنځته سو، نو پاکستان دوې برخې لرلې چې یو یې ختیځ پاکستان یعنی اوسنی بنگلادیش او بلې لویدیځ پاکستان و چې اوسنی پاکستان دی. د دې دواړو برخو ژبه او کلتور سره جلا وه. په 1948 کال د پاکستان دولت اردو د دې هیواد ملي ژبه ونوموله، خو بیا هم د پاکستان په ختیځ کې بنگالي ژبه ویل کېدله. د دې پریکړې په مقابل کې د ختیځ پاکستان خلکو اعتراض وکړ، ځکه د هغوی ژبه بنگلا وه. هغوی غوښتنه وکړه چې بنگلا یا بنگالي ژبه هم باید د پاکستان ملي ژبه سي. په 1952 کال د فبروري په 21مه نیټه د ډاګه پوهنتون محصلینو او عام ولس د خپلې مورنۍ ژبې لپاره د حق غوښتلو لپاره لاریون وکړ. د پاکستان پولیسو پر دې لاریون ډزې وکړې. 15 کسان پکې ووژل سول او سلګونه نور ټپیان سول. دا په تاریخ کې لومړی ځل و چې خلکو د خپلې مورنۍ ژبې لپاره قرباني ورکړله. له هغې ورځې راهیسې بنگلادیش هر کال دا ورځ د یوې غمیزې په توګه یادوي او د دې ورځې د شهیدانو د درناوي لپاره په شهید مینار سره راټولیږي. په 1948 کال د جنوري په 9مه نیټه د بنگلادیش ځینو فعالینو د ملګرو ملتونو سرمنشي کوفی عنان ته یو لیک ولېږه او د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې د رسمیت پیژندلو غوښتنه یې ترې وکړه. اوس د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ د نړۍ په هر ګوټ کې په دې خاطر نمانځل کیږي چې هر څوک په خپله مورنۍ ژبه د غږېدو او زده کړو حق لري.